یوه ناوړه ګناه او لویه ګناه هغه پټې شرکي او حرامې کلمې دي چې زموږ د اکثرو ورونو او د خویندو په ژبو او په خولو باندې جاري دي. څو داسې امور او کلمې شته چې په حقیقت کې شرکي او حرامې دي، خو بیا یې هم خلک نه شرکي بولي او نه حرامې، او دغه کلمې تر ډیره پورې له ژبې سره تړاو لري. د بیلګې په توګه یو کس داسې ووایي چې زه ستا او د الله په وسیله پناه غواړم، یا داسې وایي چې زه پر تا او الله توکل کوم، یا داسې وایي چې دا کار ستا او د الله لخوا دی، یا داسې وایي چې زه پرته له الله او پرته له تا نه بل څوک نه لرم، یا داسې وایي چې زما لپاره په آسمان کې الله دی او په ځمکه کې ته یې، یا داسې وایي که چیرې الله او فلانکی نه وای نو داسې او داسې به شوی وی. دغه بیلګې چې ما تاسو ته وړاندې کړلې دا ټولې شرکي او حرامې کلمې دي. د دې ونه درنو اوریدونکو ځان وساتئ. د دې کلماتو د استعمال سمه طریقه دا ده چې انسان داسې وایي زه په الله سره پناه غواړم، بیا ستا پناه غواړم، یعنی د او د لفظ پر ځای د بیا لفظ ووایي. د هر څه نه د مخکې دوی ځان په الله باندې سپاري. ځینې داسې خلک هم شته چې وایي زه د اسلام څخه خبري یم، یا داسې وایي چې اوف د زمانې ناکامي. نو په دې کې هغه ټولې کلمې شتون لري چې زمانې ته پکې کنځل شوي وي. د بیلګې په توګه څومره خرابه زمانه ده، یا داسې وایي چې څومره منحوس وخت راغی، یا داسې وایي چې ډیره غداره زمانه ده، یا داسې نورې کلمې. دغه کلمې په دې خاطر شرکي دي چې زمانې ته شکنځل کول یا کنځل کول داسې معنا ورکوي لکه چې څوک الله رب العزت ته کنځل وکړي، ځکه په دې ټول پوهیږي چې زمانه الله رب العزت پیدا کړې ده. همدارنګه هغه نومونه ایښودل او اخیستل چې په هغې کې د عبد لفظ راځي، یعنی پرته د الله رب العزت د نوم او صفاتو څخه د بل کوم نوم څخه وړاندې د عبد لفظ کارول شوی وي. د بیلګې په توګه یو کس په چا باندې نوم دی عبدالمسیح یا عبدالنبی یا عبدالحسین یا عبدالګل یا عبدالرسول او داسې نور یا عبدالمحمد، دا ټول حرام او ناروا دي. دې ته ورته هغه نوي اصطلاحات او عبادات هم انسان د شرک تر درجې رسوي په کومو کې چې د غیر الله په طرف اشاره او د توحید خلاف وي. د بیلګې په توګه وایي اسلامي اشتراکیت یا اسلامي جمهوریت د عوامو اراده د الله اراده ده، او په ځینو کې دا هم رواج ده چې وایي چې د عوامو زور د الله زور دی، دین د الله دی او وطن د ټولو دی او داسې نور. دا ټول هغه اصطلاحات او کلمې دي چې سړی په شرک کې ښکیلوي. ډیری داسې خلک شته چې یو انسان ته د ملک الملوک نوم اخلي، شهنشاه ورته وایي، د شهنشاه لقب ورکوي، هغه په همدې ډول نومونو نوموي. لکه یو کس وایي چې زه شهنشاه یم. دا ټولې ناروا او حرام کلمې دي. هغه څوک چې د الله رب العزت په وحدانیت باندې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې عقیده لري باید د دې شرکي کلمو او ناروا کلمو نه ځان وژغوري تر څو د آخرت په ورځ د الله رب العزت په حضور کې مسئول نه وسي.